ځان ته د انګیزې ورکولو لارې چارې. لومړی، له هوساینې لاس واخلئ. ځان ته په سختۍ او زیار باسلو مه ویریږئ. د دې لپاره چې بیلابیل ګامونه پورته کوئ، زړه ته د ویرې لار مه ورکوئ او د زده کړې په هڅه کې اوسئ. دویم، دا ومنئ چې تېروتنه د انسان د وجود یو جز دی. که په غلطه لار لاړئ، د ضد له امله هماغه ځای کې مه درېږئ. تېروتنه ومنئ او بیرته راوګرځئ. دریم، اوږد فکر وکړئ. د بریالیتوب لاره ستاسې د لرلید انځور دی. څلورم، خوښ اوسئ. خوښي د انسان د الوت وزرې او د انګیزې جادویي اکسیر دی. د خوښ اوسېدلو فرمول ساده دی. نور خوښ کړئ، په هماغه اندازه به خوښ او خوشحاله اوسئ. پنځم، ځان ته هم وخت ورکړئ. ځان ته ځانګړی وخت وټاکئ او حتی ځان ته ډالۍ په نظر کې ونیسئ. د انګیزې د زیاتېدو سبب به مو شي. شپږم، راتلونکی او تیر وخت ډیر جدي مه نیسئ. د راتلونکي په اړه ډیر فکر کول د اضطراب پرته بل څه تاسې ته نه درکوي او د تیر وخت په هکله فکر کول خفګان رامنځته کوي. اووم، له ماتې وروسته له هڅې کولو لاس مه اخلئ. ځینې وختونه ګنج ته د رسېدلو لپاره یو کلنګ پاتې وي چې په ځمکه یې ووهئ.